خوشحال خان خټک په کال 10-22 راکړي په سرای کوړه نوښار کې وزېږېدو. هغه د 18 کالو په عمر کې واده کړی و او ته د 24 سالو کې ظالم دغه شان ګرځې اورې. زه خوشحال کپن په غاړه به راپاسم که خبر شوم چې پښتون د چا غلام شو. ملګرو دروا میخلی سلامونه، زه بلال وطنزار ما او دا وخت په اکوړه خټک کې روان یو مونږه د خوشحال خان خټک مزار ته. را سره د اکوړه خټک ډیر تکړه باشنده او زما ډیر نږدې ملګری لطیف خان خټک هم را سره دی. روان یو خوشحال خان خټک مزار ته. خوشحال خان خټک به تاسو پیژنئ چې دا د پښتو د ژبې یو ډیر تکړه او نامور شاعر او بلها افسانې او بلها نصیحتونه یې خپلو کشرانو ته پریښي دي. راځئ نن تاسو بوزما خوشحال خان خټک مزار ته. دا په اکوړه خټک کې دی او د هغې غره په لمنه کې پروت دی. راځئ ننني ولاګ نه خوندونه واخلئ او ننني ولاګ زما سره وګورئ. ملګرو دا وخت مونږه خوشحال خان خټک مزار ته راورسېدو چې خوشحال خان خټک د غره په لمنه کې پروت دی. شاته راپسې نوید خان خټک او زما تره کاجي هم راورسېدلو او دوی دواړه مخکې دي او لطیف خان خټک ته هم مخکې روان دی او زه شاته کیمرمیني کوم. تاسو ما وینئ ما ځان هم په دې ویډیو کې راوستو او دوی خوا مې تاسو ته خوشحال خان خټک مزار راوړو. څنګه چې راننوتم زړه مې داسې باغ شو او ډېر خوند یې راکړو راته او بیا مې دې خوا خیال شو خوشحال خان خټک د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دې شعر سره مې جذبات نور هم سیوا شو چې ومې کتل نوید خان خټک دې خوا ولاړ دی او د خوشحال خان خټک هسټري راته بیانوي. ملګرو څو شیبو کې زه د خوشحال خان خټک مزار ته رادننه شوم. ما وی چې یوه لپه دوا باباجي ته وکړم ځکه زمونږ د پښتو د خاورې دپاره ډېر خدمت کړی دی. ډېرې منډې تړلې وهلي دي، ډېرې هلې ځلې کړي دي، ډېر ښه شعرونه لیکلي دي او بیا په پښتون وطن کې ډېر په نره باندې خپل ژوند تېر کړی دی او بیا په مزار کې دننه یو بورډ لګېدلی دی چې په هغې کې د خوشحال خان خټک تر د اول نه واله تر د اخره پورې ټوله هسټري بیان کړی شوې ده چې دا پیدا شوی چېرته دی، دا وفات شوی چېرته دی. تاسو وینئ نوید خان خټک لګیا دی او ما ته د خوشحال خان خټک یوه خبره کوي په پښتو کې چونکې پښتو یې دونه سټرانګ نه ده. په خپله د پېښور د کالج نه د ډاکټرۍ زده کړې کوي چونکې زما څونه خیال دی اوس یې زده کړې ترسره شوې. په آخره کې مونږ زه نوید خان مونږ راواپسې وکړله او څنګه چې بهر راووتو نو لطیف خان خټک او زما تره کاجي مونږ ته په انتظار و. د واپسۍ کې ما ته لطیف خان خټک وی چې ځو د پخوانۍ زمانې د انګریزانو د وخت یو کوی دی څنګه چې ما وی یو عام کوی به څنګه چې کوی ته ورکو شو بیا رالچل نه راتلو چې واپس څنګه وخیږو چونکې دا کوی ډېر زیات خطرناک دی او نوی کس چې دغلته لاړ شي نو ډېر زیات په ګبراویږي. ځکه تاسو ما وینئ ما د هغه کیمره ډېر لرې نه راواخیستله او څنګه چې مې بره تاو کړه نو بره د دې هایټ هم ډېر زیات اوچت دی. نو چې تاسو لاړ شئ خوشحال خان خټک مزار ته نو دغې کوی وزټ سره خامخا او دې سره نننی زمونږ ولاګ سرته ورسېدو. نو ما لره کې اجازت د راتلونکي ولاګ دپاره. والسلام.